7 کلاس دی او دې کې د تعداد هم تاسو په خپله وینئ د دې پردې نه اخوا چې کوم دی په دې کې ماشومان یې ناستې وي نو ډېر زیات مشکلات وي ټیچر صاحبانو ته هم مشکلات وي په دې علاقه کې چې کوم دی هم ډېر مشکلات دي خلک نه برداشت کوي چې کمباین سکول وي خو لکه بیا هم د ټیچرز په محنت سره په کوششونو سره د هغوی په دغه باندې دلته کمباین کلاس علي دې کې موږ ناسي ګورنمنټ میډل سکول کمبره جامع کې موږ سره ټیچر سټاف هم ناست دي هغوی موږ یو څو تپوسونه کول نو کلاس را سره ناست دي نو هغوی موږ یو څو تپوسونه کول نو کلاس السلام علیکم وعلیکم السلام موږ دلته راغلو چې موږ خو دلته کسانو نه بهر هم تپوسونه وکړه هغوی راته وویل چې دلته د سټاف ډېره کمي ده سټاف والي سره ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا چې ایم ایس کمبر سکول دی په دې کې زموږ سره علمزیب صاحب دی چې دا په 80 پوسټ باندې دی دا بل پی او ټي صاحب دی چې دا حاجي محمد نومي دی زه په خپله ډراینګ ماسټر یم او د سکول ټوله ذمهواري انچارج ما ته راسپارلې ده زموږ سره خو کمی ډېره زیاته ده چې په دې کې زموږ سره سیټي 2 پوسټونه دي چې دا د ډېر وخت نه خالي دي استادانو مخکې سیټ استادان خو دا هم ټرانسفر شوي دي څوک اپګریډ شوي دي څوک چا ټرانسفر کړی دی اتلي دي دویم دا چې زموږ سره ایس ټي ټي پوسټ باندې هیډ ماسټر پوسټ دی چې هغه هم خالي دی اوس 2 کاله مخکې زموږ سره هیډ ماسټر صاحب و د غرشي موضوع والا وغه تللی دی د دې 2 کالو زموږ سره دا سکول د هیډ ماسټر پوسټ هم خالي دی لکه سټاف ډېره کمي ده بله خبره دا چې دلته ماشاءالله وایي تاسو کمباین کلاسونه ملئ او لکه سکول چې کوم دی میډل سکول دی صرف د هلکانو دی تاسو په کوشش سره تاسو محنت کوئ کوشش کوئ د خلکو ته تعلیم ورکوئ چېرې مجبورۍ په وجه باندې لکه مجبوراً پکې تاسو کمباین کلاسونه دی چېرې د دې قوم ته فایده وشي د خلکو ماشومانو ته فایده وشي مثال ته که تاسو دلته کمباین کلاسونه نه دی نو دا ماشومان چې کوم دي دا خو بیا بل سکول نشته دی په کور کې تعلیم کېږي نو بیا به خامخا د سکول په پرېښودو باندې مجبوره کېږي نو ماشاءالله دغه حوالې سره ستاسو څه خیال دی چې لکه مشکلات شته نشته لکه دا علاقه هم داسې غرضیزه علاقه ده خلک یې برداشت کوي نو دې حوالې سره ستاسو څه خیال دی مشکلات ډېر زیات دي زموږ سره ځکه چې دلته کې میډل سکول بل نشته نشته یو شته په کمال دره کې دی هغه ډېر لرې دی هغه ته رسایي د دوی نه کېږي بل نږدې زموږ سره دلته کې د فیمیل دپاره میډل سکول نشته دا یو میډل سکول دی قمبره چې دا د هلکانو دی په دې کې زموږ سره جینکۍ دي ټوټل 300 زموږ سره میل او فیمیل پلس تعداد دی په هر کلاس کې په 5th کې په 6th کې په 7th کې او په 8th کې په هر کلاس کې 15 20 جینکۍ دي زموږ سره د هغو دپاره موږ خو دنده کې باقاعده پردېوال لګولي دي پردې هم لګولي دي د هلکانو او د جینکو په منځ کې ښه پوره ګیپ دی خو په هر حال بیا هم زموږ سره د سکول د دې لپاره د جینکو سکول ضرورت شته لکه مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې موږ کله سهار دا جینکۍ راځي نو دوی ته موږ داسې هدایت ورکړي دي چې کله تاسو کلاس ته راځئ نو هلکان چې کله اسمبلي وشي د هغه نه به وروستو راځئ ځکه چې هلکان په اسمبلي کې دوی راشي بیا دوی ته موږ نیمه ګنټه مخکې چوټي ورکوو چې کله زموږ د روټین مطابق چوټي ده هغوی ته موږ 30 منټ مخکې چوټي ورکوو جینکو ته ځکه چې دوی موږ کورونو ته ورسېږي نو وروستو بیا موږ هلکان چوټي لکه مشکلات ډېر زیات دي خبره دا ده چې ماشاءالله تاسو یو ټیچر په ځان دغه باندې یو ټیچر 12 کلاسونه اخیستل دا هم ډېر مشکل کار دی نو دا تاسو څنګه پوره کوئ دا خو ډېر مشکل کار دی لکه 3 کروڑ اخیستل 4 اخیستل 15 اخیستل او بیا 12 کروڑونه اخیستل دا خو ډېر مشکل کار دی دا تاسو څنګه کوئ په هر حال دا خو ستا خبره ټیک خبره ده موږ هر یو کس 12 او 11 پیریډونه اخلو ځکه چې زموږ سره 4 کلاس دي یو 5th دی یو 6th دی یو 7th دی یو 8th دی او په هر کلاس کې ماشومان په خپل خبره ده خو د هر کلاس اته پیریډ دي نو دا 32 پیریډونه شو دا موږ په 3 استادانو باندې تقسیم کړي دي دا زموږ سره 11 12 او 10 پیریډونه راځي د هر یو استاد نو بس په هر حال اخلو خو چې د کم پیریډ ټایم دی چې هغه 40 منټ دی هغه موږ نه پوره کوو ولې چې موږ 12 پیریډونه دي او ته 15 غنټې ټایم دی 6 غنټې ټایم دی ته به څنګه دغه کېږي په دې کې بیا ریسس هم دی هغه هم پکې موږ نه کوو نو موږ دغه ریسس هم آوټ کړی دی ځکه چې موږ هلکانو ته ویلي چې موږ تاسو ته ریسس درکوو زموږ نه پیریډ پاتې کېږي نو موږ هغه ریسس هم نه الو موږ کوشش دا کوو چې پیریډونه الو هر یو پیریډ الو خو څه
څه کمی راځي ځکه چې پیریډ موږ هغه 40 منټ نه پوره کیږي نو 30 منټ لکه چې څنګه په کار دغه په کار دغه نه کېږي. لکه مجبوري ده پالو تاسو کوي. کوي. بله خبره موږ چې کله په مین ګیټ باندې راتلو هلته یو ماشاءالله ډېر په ګڼ تعداد کې ماشومان ناست یو کلاس نو ما خو د سرجنو تپوس وکړو هغه ویل چې دا پنځم کلاس دی دوی لپاره روم هم نشته دی په ځمکه باندې ناست دي نو د دغې حوالې سره ستاسو څه خیال دی؟ نو دلته کې خو زموږ سره دا پنځم کلاس دپاره کمره نشته دی زموږ سره دا 103 پلس ماشومان دي په دې کې پنځم کلاس پنځم کې سره 103 دي میل او فیمیل دواړه دي دوی دپاره کمره نشته دا زموږ سره په کلاو میدان ناست تاسو ولیدله دا څه پټ دی خبره نه ده چې پناه په یوه څه تاسو ولې تاسو ته پوښتنه وکړه چې دا کلاس کم یو دی نو دا پنځم دی نو دا دغه مسله ده چې بار ناست دي زموږ د حکومت نه دا ریکوست دی چې زموږ د پنځم دپاره موږ یو طریقه کار وکړو چې کمره راکړي او استادانو کمی ده استادان پوره کړي دلته چې دا کمې دي لکه د پنځم کلاس روم هم نشته د سټاف کمي ده د دې حوالې سره د اوس پورې چا په دې باندې څه کار کړی یا نه دی کړی؟ اوس پورې خو دغه میډل سکول تیار شوی دی او دا د دوی خپله یو دغه ده میپ دی د میډل چې دا تیار دی دا ښه برابر تیار دی پنځم اصل کې کلاس چې کوم دی دا د پرامري سره دی پنځم کلاس د پرامري سره دی ټچ دی خو خبره دا ده چې په پرامري باندې دومره لوډ دی چې هغوی نشي برداشت کولی په هره پرامري باندې لوډ دی نو هغوی مجبوري دي چې کړې ده چې دا د میډل سره ټچ کړي دلته خو د پرایمري سکول انجینر موږ د یو ټیچر سره میلاو شو هغوی وایي چې 500 پلس تعداد دی زموږ سره صرف 3 ټیچران یو دا سکول زموږ سره نږدې دی چې په تقریبا 10-15 ګز کې دی دا پرایمري سکول دی دا زموږ سره ټچ دی په دې کې زموږ سره 3 ټیچران دي او په دې کې 500 پلس ماشومان دي زموږ سره چې په دې کې میل فیمیل دواړه دي داسې خو ماشاءالله زموږ چې کوم مشران دي هغوی به هم کوشش کوي او لګیا دي انشاءالله هغوی خو چې کله بیانات کول نو دا به ویل چې انشاءالله موږ به د قوم ته یو لویه فایده ورکوو انشاءالله او دا به یې ویل انشاءالله چې on the back of hearts چې په 40 یعنې په 40 ماشومانو باندې یو ټیچر دا به انشاءالله موږ کوشش کوو راغلو دا ونه ستاسو ته وکړه چې انشاءالله وبشي څه به ونه کړي نو حکومت په راشنالایزیشن په حوالې سره خبره کړې ده چې موږ راشنالایزیشن شروع کوو زموږ لا تاسو ته پته وه چې اوس پورې دا ایجنسي په نوم باندې یادېدله اوس مارجن شورس ډسټرکټ ته خبره لاړه کېږي به دا به ټایم په ټایم باندې هر څه کېږي رواني به بهرحال زموږ خپل ایم این اے صاحب ایم بي اے صاحب نه دا توقعات دي چې مطلب دا دی دوی لکه د علاقه چې کوم د پسمانده پاتې شوي علاقه ده او موږ د دې نه ښه توقعات ده چې په دې علاقه کې به د ګوري سکولونه مو کتلي دي معلومات ورته شته دی د هر شي ورته شته دی د ټیچرانو ورته شته دی د هر څه ورته شته دی ښه معلومات لکه موږ وګورو په ټول پرن چې څومره آبادي ده تقریبا چې 76 پلس آبادي ده 74000 په دې کې صرف یو سکول دی زموږ سره هاي کمال دره کې او هلته چې کوم دی نو یو فیمیل هاي سکول تیار شوی خو لا پته نه لګي چې هغه کولاو دی یا نه دی دا ماشین دی لکه بل هاي سکول هم دلته نشته لکه 74000 آبادي ته وګوره او د سکول دومره کمي ته وګوره نو موږ د ایم این اے صاحب ستاسو په دې باره کې څه دغه دی چې انشاءالله ایم این اے صاحب ته څه ویل غواړئ څه پیغام ورکول غواړئ خپل اعلی حکامو ته چې هغه د برک تحصیل لپاره څه موږ داسې وایو چې هغه سکولونه وشي چې هغه که میل دی که فیمیل په حوالې سره دی لکه مردره کې دغه سکول دی د خیر صدام محمد چې دغه های شي زمونږ دا سکول چې دی دا های شي ټیک شوه بیا زموږ سره په کمال دره کې سکول دی چې هغه د فیمیل دپاره دی یو د میل دپاره دی های سکول هغه کولاو دی هغه کې استادان کمي په خپل ځای خبره ده خو بهرحال زموږ سره کوم د فیمیل سکول دی په کمال دره کې نو هغه صرف داسې دی چې هغه په کمال درې دپاره دا دی چې کمال دره پوره هغه ایریا ده په کار دا دی چې زموږ سره په دې میمونو په سټاف باندې د فیمیل دپاره د میډل او د های دپاره یو سکول شي دا به ښه شي